مختیار ساګر ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بیګا د شپې راسي د واورو ورېدو چې کومه سلسله ده هغه جاري ده تر دې دمه باندې. نو د ضلع شانګلې په ټاپ باندې چې کومه ده د 1 فوټ واوره تقریبا شوې ده او د یختنګي چې کوم سیمه ده په یختنګي باندې تقریبا 1.5 فوټ واوره تر دې وخت پورې شوې ده. نو ګرانو کتونکو د بهر نه چې کوم توریزم کم راځي ضلع شانګلې ته نو هغو ټولو ته درخواست دی چې د خپل ګاډو چینچونه ځان سره خامخا راوړي، ګاډو ته چینچونه ولګوي چې هغو ته بیا څه مشکلات نه وي. ولې چې د دې روډ صورتحال تاسو کتی شئ دا وخت واوره شوې ده، ښه پوره مقدار کې واوره شوې ده. نو ګرانو کتونکو که یو پله د واورې ورېدو سره د ضلع شانګلې په ښایست کې زیاتوالی راځي، خو بل خوا د ضلع شانګلې مقامي خلک چې کوم دی هغو د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. دا وخت او ضلع شانګلې په بازار کې موجود یم. تاسو دا صورتحال کتی شئ چې واوره تر دې دمه ورېږي او بازار صورتحال تاسو هم کتی شئ. نو دا و زموږ نننی پروګرام. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکړه اجازت د لوی الله پاک.